مساوات ممکن نه ده. غوښتنه د عدالت ده. باید د نارینه او د زنانه تر مابین عدالت و اعتدال وغوښتل سي. او عدالت و اعتدال د الله غوښتنه ده. دا الله عز وجل غواړي په انسانانو کې، که هغه نارینه دي که زنانه دي، او د ټولو افرادو د انسانانو په مابین کې، بلکې له ټول مخلوق سره الله عدالت غواړي. او عدالت مساوات ته نه ویل کېږي. عدالت هر ذي حق ته خپل حق رسول، د هغه خپل حق ورته محفوظول، د هغه خپل حق ورته ساتل، دې ته عدالت ویل کېږي. نارینه ته به خپل حق رسېږي، زنانه ته به خپل حق رسېږي. هر فرد د انسان ته، هر فرد د مخلوق د الله ته به خپل حق چې الله د هغه دپاره مقرر کړی، هغه خپل حق به هغه ته ورکوي. حتی له دوابو سره عدالت فرض ده. د هغو چې کوم خوراک ده، چښاک یې ده، ځای یې ده، د درولو د ساتلو ځای یې ده، هغه د هغو حق ده په چښتن باندې. هغه حق به یې چښتن ورته رسوي. دا فرض ده پرې باندې. نو عدالت غوښتنه د الله ده، او غوښتنه د فطرت ده، غوښتنه د خلقت ده، طبیعي ده. مساوات دا غیر ممکن ده، غیر طبیعي ده، غیر عقلي ده. دا د عقل تقاضا نه ده په دې کې. خو الله عز وجل دې موږ ته د حق سترګې راکړي، او د حقیقت د څېړلو او د لیدلو، د حق د درکولو سترګې را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،